بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیرانۍ او ستړي مشو یم. ملګرو، په دې کلاس کې به زه تاسو ته نر او د هغه ښځه او بیا د هغه چې کوم بچی نو هغه به زه تاسو ته په انګلیسۍ کې په اسانه طریقې سره په دې کلاس کې زده کوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ ټام. ټام چې کومه دی دا نر پیشو ته وایي. بیا چې د هغه کومه ښځه هغې ته موږ کیټ هم ویلی شو او کوین هم ورته ویلی شو. او بیا چې د دوی دواړو کم بچی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کیټن. ډاګ. ډاګ چې کومه دی دا موږ نر سپي ته وایي. او بیا چې د ده کومه ښځه یعنې ښځې سپی ته په انګلیش کې ویلی شي بیچ. او بیا چې د دوی دواړو کم بچي هغې ته په انګلیش کې ویلی شي پپیز. یعنې د سپو بچي ته په انګلیش کې ویلی شي پپیز. روسټر. روسټر چې کومه دی دا موږ بانګي ته وایي. یعنې بانګي ته موږ په انګلیش کې وایي روسټر. بیا چې د کومه ښځه پکې هن. هن چې کومه دی دا موږ چرګې ته وایي. او بیا چې د دوی دواړو کوم بچی وړوکی بچی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو چک. ډریک. ډریک چې کومه دی دا موږ بته ته وایي. یعنې کوم چې په بته کې نري نر بته ته په انګلیش کې ویلی شي بطخ چې ته موږ وایي نو په هغې ته په انګلیش کې ویلی شي ډریک. بیا چې د ده کومه ښځه نو هغې ته په انګلیش کې ویلی شي ډک. یعنې د دې ښځه مطلب دا دی یعنې چې نر ته ویلی شي ډریک او بیا چې کم په بتو کې ښځه نو هغې ته په انګلیش کې ویلی شي ډک. او بیا چې کم بچي د ډک نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي ډکلینګز. بول. غوی. غوی ته په انګلیش کې ویلی شي بول. بیا چې په دې کې کومه ښځه هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کو یعنې غوا. بیا چې د دې کوم بچی نو هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کاف. ډیر. سارانی. سارانی ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ډیر. خو په دې کې چې کومه ډیر چې کومه دی دا موږ نرې سارانی ته وایي. او په دې چې کوم ښځه هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ډو. بیا چې د دې کوم بچی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پان. یعنې د ډیر او د ډو چې کوم بچی د دې نه چې کوم وړوکی بچی پیدا کېږي دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پان. سټیلین. سټیلین چې کومه دی دا موږ اس ته وایي. او میر چې کومه دی دا به موږ اسپې ته وایي. یعنې د اس چې کومه ښځه بیا مطلب هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو میر. یعنې سټیلین نر ته وایي او میر چې کومه دی موږ اسپې ته وایي او سټیلین چې کومه دی موږ اس ته وایي. او بیا چې د دې کوم بچی کو هغه نري او کو ښځه نو هغې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو پال. رام. ګډه. ګډ ته موږ په انګلیش کې ویلی شو رام. نو ګډې ته به په انګلیش کې موږ یو ویلی شو یو. سمپل د دې سپیلنګ د ای ډبلیو ای خو دې ته د دې پروننسیشن چې کومه دی هغې ته به موږ په وی یو. او دې ته موږ په انګلیش کې شیپ هم ویلی شو. بیا چې د دې کوم وړوکی بچی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو لیم. ټایګر. ټایګر چې کومه دی دا موږ زمري ته وایي. یعنې بیا چې د زمري کومه ښځه په دې کې کومه ښځه هغې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو ټایګرس. او بیا چې د دوی کم بچی نو هغې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو ټایګر کب. یعنې که د دوی بچی نري او که ښځی نو دې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو ټایګر کب. لاین. شیر. شیر ته موږ په انګلیش کې ویلی شو لاین. او د ده چې کومه ښځی هغې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو لاینس. بیا چې د دوی کم بچی هغې ته به موږ په انګلیش کې وایي لاین کب. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس. زه امید کوم چې دا کلاس به ستاسو ډېر خوښ شوی. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو د خپل کور ماشومانو سره ضرور شریکه کړئ. انشاءالله پر روان وخت کې به هم زه ستاسو دپاره همدغه رنګې مهم کلاسونه راوړم. روان کلاسونه ستاسو دپاره ډېر مهم دي. ضروري وګورئ او کلاس تر اخره پورې ګورئ. ملګرو، نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.